په جندول روخان کې د جمیل باسل لخوا سلامونه واخلئ. ملګرو خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ یې. ملګرو په چکر باندې ځو، لړم غر ته به انشاءالله ځو او ملګري هم را سره دي. نو تاسو زموږ دا ویډیو پوره وګورئ. انشاءالله کوشش به کوو کوم مسافرونه چې په دیرو کې بند دي، مسافرۍ کې دي، انشاءالله نو هغه به هم څه نه څه دا نظارې وګوري او زړه به یې خوشحاله شي. نو زموږ سره دا ویډیو پوره وګورئ. سجاد صاحب څنګه چل رہا ہے یار؟ الحمدلله تاسو ښه وئ یار. عثمان علي څنګه چل رہا چکر څنګه ولګېدو یار؟ ډېر زبردست، ډېره مزه کوي. موږ سره ملګري راسه دي، په لار باندې ناکه باندې لګېدلې وو، خو بیا هم موږ ته سوال جاري موږ ته وکړه را پرېښودو او موږ نه غوښتل چې په غلا ترې راغلي وو، ځکه چې راتلې مو شو. دا ونې بوټي واورې او ګلونه مې وطن دی، دا ونې بوټي واورې او ګلونه مې وطن دی، دا ونې بوټي واورې او ګلونه مې وطن دی، دا غرونه مې هډوکي دي، دا خاوره مې بدن دی، دا خاوره مې بدن دی، دا خاوره مې بدن دی. دل دل پاکستان جا جا پاکستان، دل دل پاکستان جا جا پاکستان، دل دل پاکستان جا جا پاکستان، دل دل پاکستان جا جا پاکستان. سو کې صدنوم دې سبت سبد زوري او تسو کې صدنوم دې سبت سبد زوري، تسو کې صدنوم دې سبت سبد زوري او تسو کې صدنوم دې سبت سبد زوري. د دې خاورې د زور خونه دلی او نه لندن دی، د دې خاورې د زور خونه
د دیر د پسرلو د هواګانو قربانېږه د دې خاورې بچې یم په دې خاورې قربانېږه دې خاورې زلوي کړې زیږولې ډېر په مینه د مور او پلار په شانې په دې خاوره زه نازېږه जवळ नदीरा वडी जड गुलुना पसरली आमाजी गरा नदीर न बरासे औ कागबा जवळ नदीरा वडी जड गुलुना पसरली आमाजी गरा नदीर न बरासे रंग चिनारुना खोले सिन खोली बागुना पसरली आमाजी गरा नदीर न बरासे औ नदीर न बरासे दबा जवळ न बरासे खुली मंजई द सर न बरासे औ नदीर न बरासे दबा जवळ न बरासे खुली मंजई द सर न बरासे शौक आए के मुलाकात हो आवाज़े से कब से तन्हाई लगी बैठी है दरवाजे से। देखेंगे सनम तुम चले आओ पहाड़ों की कसम तुम चले आओ पहाड़ों की कसम हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम तुम चले आओ पहाड़ों की कसम अस्सलाम वालेकुम। तुम चले ये जबरदस्त Hi everyone. everyone guys सही वीडियो सही वीडियो दीजिए बनाए तो फसलें लहलहाए शजर कांधों से कांधों को मिलाकर झूमते हो परिंदे चहचहाए चलो बस्ती सजाए चमकते जुगनुओं की रोशनी काफी नहीं है सितारे तोड़ लाए चलो बस्ती सजाए गीत गाए तो आंचल सरसराए जो पंगट गीत गाए तो आंचल सरसराए सुरों को छेड़ती अटखेलियां करती हवाएं खुशी से गाती जाए चलो बस्ती सजाए चमकते जुगनुओं की रोशनी काफी नहीं है सितारे तोड़ लाए चलो बस्ती सजाए अगर तूफान आए न इनसे खौफ खाए
ले बनकर चटाने हो, चमन अपना बचाए, चलो बस्ती सजाए। दमकते जुगनुओं की रोशनी काफी नहीं है, हो सितारे तोड़ लाए, चलो बस्ती सजाए, चलो बस्ती सजाए, बहारों को बुलाए। دا ډېره مزداره علاقه ده، د لړم بالکل ټاپ دی. موږ اوس بالکل سر ته راختلي یو او انتهایي دې خوا ته بله علاقه ده او دې خوا لاندې کیتیاړی علاقه ده. سجاد صاحب څنګه چل رہا یار؟ یار سجاد صاحب دا راته ووایه څنګه چل دی؟ چکر درته څنګه ولګېدو؟ لړم بالکل ټاپ ته راوښی، دې خوا بله علاقه ده، دې خوا بله ده، څنګه درته ولګېدو؟ ډېر زبردست لړم علاقه یې اورېدلې مو، خو راغلي وو ته چېرته نه وو، فسټ ټایم باندې راغلي وو. الحمدلله ډېر زبردست الله پاک یو زبردست حسن ورکړی دې علاقې ته، او ډېر زبردست. او کوم ملګري چې نه دي راغلي لړم ته، نو پکار ده چې هغه ورته راشي. ډېره ښایسته علاقه ده، یو قدرتي حسن پکې دی، نور څه داسې فیسلټیز پکې نشته دی، خو قدرتي حسن الله ورکړی دی، او ډېر زبردست علاقه ده. او په دې ګرمۍ کې دومره ښایسته موسم دی، نارمل موسم دی. الان کې زموږ علاقه کې ډېره ګرمي ده، او دلته ډېر زیات موسم دی، نارمل موسم دی، څه هغه نشته، ګرمي مرمي نشته. لکه ته څه چې کوم ټوریزم راځي نو دلته راتلی شي، ډېر مزېدار علاقه ده. بالکل و دې اختر کې خو تاسو ته پته ده چې لاکډاون دی او لارې بندې دي، خو چې داسې کار دی چې د اختر نه بعد چې کوم ملګري دي هغه راتلی شي، ډېر زبردست ځای دی او پکار ده چې راشي. موږ دې وخت کې بره کوم د لړم ټاپ چې هغلته راغلي یو، دلته یو ملګری دی دې ځای کې خپل اوسېدونکی دې ځای کې دی، نو دې سره دې نه تپوس کوو چې دا نور کومې علاقې دي دلته. نو علیکم ملګری دا راته ووایه چې دا بالکل ټاپ دی د لړم غر؟ دا ټاپ دی او دا رسیا ټاپ دی. لړم ټاپ چې دی اخوا دی، ریډار دی. دا راته ووایه دا کومې علاقې چې ښکاري دا ښکته، دا کومې علاقې دي؟ دا سیا دی او هغه بیرمکی دی، دغه ورغړ دی، دا میانه ده، دغه هیدر دی، داسې دغه ډونګا دی، ټول دا کلي دي، هر کلي بیل بیل نوم دی. داسې بیا مخامخ ښکاري هغه بڼ دی، حواس، ډیران کشمیرو، شورشین، دغه علاقې دي. دا بیا ښکته کوم بیا کانپور ټیکنۍ داسې راځي، ګل آباد ته راتاو شوی؟ ګل آباد ته تاو شوی، دې طرف ته چې دی دا بیا وچ دی، وچ پسې کوټګرام دی، کوټګرام پسې وچ دی، بیا ګل آباد دی، بیا چیک دره او داسې. او د دې نه فرض کړه موږ په دې سایډ باندې ځو نو تللی شو؟ په دې سایډ هم تللی شو. او تاسو چېرته ځئ؟ موږ به تیمرګرې ته ځو. تیمرګرې ته دا سایډ نږدې دی. تیمرګرې ته په دې ځم روډ اخته خو کچه دی، په دې ککسر باندې. دا راته ووایه چې دا ښکلا ډېره ښکلې ده، که نه ریډار هم ښکلی دی؟ ریډار هم ښکلی دی، خو دې وخت کې ریډار ته لار بنده که نه د وایرس د وجې نه. نور دا خو هم ښایسته دی، خو دلته موږ ته د اوبو تکلیف دی، اوبه نشته، روډونه داسې دي تاسو ویل. نو څه حکومت نه څه مطالبه کوئ؟ حکومت نه دا مطالبه خو چې یو امپیر راځي وایي کوي چې هغه لاړ شي، بیا بل لاړ شي، وایي موږ به وکړو، په دې کې پاتې دی. دا راته ووایه دغه مخامخ چې کوم روډ ښکاري دا کوم ځای ته تللی دی؟ دا خو وړاندې ټاور ته تللی دی، جیس ټاور دی، او دغه ته یو کور دی، دې نه خوا بیا زمینداران دي، ځمکې مکې دي، هغو ته تللی. ډېره مهرباني. اوکې اوکې. لکه دا تاسو سره اخیستې دي یار؟ دې وخت کې ما په خیال چې زما په خیال چې کسان خټکي خوري. تاسو سره اخیستې دي یار؟ دې وخت کې دلته ته راځه. السلام علیکم. ملګری دا راته ووایه چې تاسو د دې ځای وایي؟ دا دې ځای. نو دلته یو منټ بند کړه. ملګری دا راته ووایه چې د دې نه اخوا کومې علاقې راځي؟ د دې نه اخوا په بره داسې چې کوم دی نه حیدر راځي،
دا لړم ټاپ دی سیټ ته ورته وایي دې ته هم لړم ټاپ خو دغه سیټ ته هم لړم ټاپ وایي بر حیدر راځي او د حیدر نه هغه طرف ته چې کوم دی نو بیا د خال رباط دا راته ووایه چې دا کوم ښکته علاقې چې دې ته په دې زمانه ښکته کوزېږي او دې ځای ته په دې سیده په دې لار باندې ځي او ښکته بیا ټیکنۍ خانپور لاندې دا تللی او کوزه زموږ د سیا کلی دا راته ووایه چې دلته کم نور سیالګري راځي هغه لپاره ته څه وایې چې دا ښایسته ځای دی نو اوس خو لاکډاون دی که نه دې ټایم کې خو سیلګري ملګري چې کوم دی نو بای بند دي په هغو باندې بندیز دی د سرکار طرف هم او خپل هم چې کوم دی نو زموږ چې کوم اصول دی به مونږ کوو بای د حکومت سره مرسته کوو په دې کې لکه اوس غلطه خبره ده که نه چې کوم راځي او نور خو دلته کې خلک الحمدلله دا هوټلې موټلې جوړ هم د دې خلکو دپاره بره چې کوم دی نو یو غټ ښایسته هوټل دی وي وی آی پي هوټل دی دغه سیا د ټاپ ون دی دا ټافې دی دا بله هوټل دی خلکو دپاره او خلک خو نور کله ډېر زیات راځي اوس هم دا کم خلک چې راځي نو اعلان کې د حکومت د رول خلاف ورزي کوي خو بهرحال د خلکو زړه دی او بل د هوټلې موټلې ټولې بند دي راځي نو صرف خپل ټوټل پوره کوي راځي ملګرو سره بیا ځي صحیح ده ډېره مهرباني